بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو کې هیله سلامونه مې ومنئ. الله پاک دې وکړي چې تاسو ټول د کامل صحت په لباس پټ وئ. نن په یوه بله مهمه موضوع خبرې کوو چې هغه په ټولنه کې ډېره زیاته ده او هغه د تشو امتیازو د کولو په وخت یا د ادرار د کولو په وخت د سوخت د زور احساس دی. هغه خلک چې دوی د مثانې یا د ګردو په دې لاره کې ګردې حالب او مثانه کې تحلیل کې میکروب ولري، نو دغسې احساس پکې پیدا کېږي. دغسې مشکل په زیاتره خلکو کې موجود دی، ولې دوی پر وخت د دې مشکل غم نه خوري چې بیا خدای مکړه میکروب زیاتېږي، د پښتورګو د تخریب باعث کېږي. زیاتره خلک چې د ګردو د تخریب سره مخامخ دي، هغه وجه دا وي چې دوی په دې مشکل کې بې پروایي کوي. د ادرار سوخت لري، ولې دوی په وخت د خپل مشکل غم نه خوري. نو هغه څوک چې دغسې مشکل لري، د ادرار د کولو په وخت د سوخت احساس کوي، نو دغسې خلک باید اوبه زیاتې وڅښي تر څو دغه مشکل لږ کنټرول شي، لږ ښه شي. ولې اساسي او مهمه خبره دا ده چې باید متخصص ته مراجعه وشي تر څو د دوی هغه ادرار معاینه شي، پکې هغه اړونده میکروب تشخیص شي او د متخصص لخوا ورته همدغه معاینات او لازمه درملنه اجرا شي تر څو مشکل یې ښه شي. او که خدای مکړه پاتې کېږي، نو بیا دغه مشکل زیاتېږي، میکروب په وینه کې ګډېږي، پاس ګردو ته ځي او د تخریب د لا اضافه کېدو باعث کېږي. بله ستونزه چې په خلکو کې زیاتره په لوړ عمر کسانو کې رامنځته کېږي، اکثره وخت په محسنو اشخاصو کې چې عمر زیات پیدا کېږي، ولې ځینې وختونه په ځوان عمر کې هم پیدا کېږي. هغه دا وي چې مریض ادرار د کولو په وخت د زور احساس کوي، په دې معنی چې ادرار یې په سختۍ کېږي یا په زور کېږي یا نری نری کېږي. هغه وجه دا وي چې د مثانې په سر یوه بله عضو ده، هغې ته پروستات ویلی کېږي. کله چې پروستات غټېږي، نو د احلیل دغه نل چې د مثانې نه راوځي او د قضیب په داخل کې تېرېږي، دغه نل تنګېږي او د ادرار د سختوالي باعث کېږي. نو دغسې مشکل هم باید په وخت تشخیص شي تر څو دغه مشکل پاتې نه شي، ځکه چې چېرته پاتې کېږي ادرار میکروبي کېږي، مثانه کې میکروب پیدا کېږي او میکروب په وینه کې ګډېږي، پاس پښتورګو ته ځي او نور مشکل زیاتېږي. مننه، سلامت اوسئ.